سلامونه مو د روژې په 15 مازدیګر د یعقوبیو له بازار څخه ومنئ. یعقوبیو بازار تقریبا ډیر زندان ده. دا د ازویر شاه وخت خبره ده. دا په جیني یاره یوه ساعت کې ته ووځم. دا خو سړی مړوي نه تشه هسې جامه ده. دغې عمر نه چې په کاروبار روږدی شي دا به سبو ډېر غټ بزنسمن وي. ټاپ نفر وي چې دا به بیخي قوي کاروبار غټ تجار به وي. وطن ننګ دی څوک تیار دي له سره تېر روډ کې دی جخ کې خپل لاسونه داره چې تاسو ورکه بعد به خود ګیری یو جاته نه ګروم غوخونه خوږي کار ډیر ورته دار درځي تربی اوسیدونکو بشعور خان دلته په خپل خپرونه کې ولاړ یم. تاسو سلام کوم. بس ډېره مننه. ټولو ځوانانو ته مشرانو ته دا یم چې تعلیم وکړئ. قسم ده چې دا تعلیم په تعلیم نه د عمل کا بود نه کوي. راکوله چې خوست ولایت کې تقریبا 2 بازارونه ډېر پرمختګ کړی دی. د یعقوبیو بازار یو د بسرکه بازار دغه یو د پراختیا په حال کې هم دی او د کوم خرید و فروش دا هم کوي. د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو اورېدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د روژې په 15 مازدیګر د یعقوبیو له بازار څخه ومنئ. ستاره څه ولونه دي؟ خیر ته صحت یې ښه ده؟ رضا لکه چې نیمه تېره شوه. ماشاءالله که خیر جا نیمه شوه. داسې سړی ووي د سمونه وریځ کړي نوره که خیر وي ویشتو ته روغلې دو سپینګیرو راکم چې ویشته دوستانو دلته هم په یعقوبیو بازار کې دغه اوسېدونکي د ماشومان د ځوانان ډېر په مینه ډېر په اتحاد سره راټول شوي دي او غواړو چې د دوی سره هم یوه په زړه پورې خپرونه جوړه کړو. باید یادونه وکړو چې د دغه خپرونې مالي لګښت له UK څخه امرنات په غاړه اخیستی دی. دی مشر دی تقریبا د 80 کلونو دی خو د ده غوښتنه دا وه چې دلته د یعقوبیو بازار سره نږدې ستاره په خانون کلي کې مو ژوند وخت مې تېر کړی ده ژوند مې تېر کړی ده ماشومتوب مې دلته تېر کړی ده او کلونه کېږي چې دغې سیمې نه تللې دی په سفر. نو غوښتنه وه چې دغه ساحه کې دلته په بازار کې دلته له خلکو سره له ځوانانو سره په خاص ډول د دوکاندارانو سره ده خبره کوله چې دلته مخکې دکان نه و نو دا مکمل بازار ماشاءالله ټول بازار ده. د یعقوبیو بازار کې به مختلفو کسانو سره خبرې کوو جامې به ورسره کوو یوه په زړه پورې خپرونه به چمتو کوو. مشرون دي ځوانان دي مشر سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ بخیر صحت ښه ده بخیر تاسې ښه یې عزت سره دورې والله الحمدلله خدای په فضل ده چې تاسې ښه وای هر کلا دې ته مونږ کوبی چې مونږ سیمې ته راغلي یای خدای مو دا کامیاب کړي او تاسې قدمونه یې مونږ سترګو په لیمای باندې شه مشره څومره ستاره دی څومره خوږ خوږ غږېږي ډېر د مینې نن سبا نه پوهېږم د رضا خوږه ده که د خلک خوږه نه دا خپله تاسې خوږه یې تاسې خوږه یې تاسې کې مینه درکوي دو د غارې ستار کې د غارې تو کې خوږ ځکه ته یې چې خوږو زلوبیو سره نږدې وې لوړ یې خو جار دې شان دا بیا خپل نصیبونه دي که څه یې ستاره رضا دلته خاطرېږي بیخي الحمدلله ځوانان خو بالکل داسې په مینه کې نوم لري نن به معلومه شي چې سترې برنامه لرو او جار دې شم قربان دې شم تاسې یوه خبره مخکې ستار سره وکړه یعقوبیو بازار دا اوس نه ده یعقوبیو بازار تقریبا ډیر زندان ده. دا د ازویر شاه وخت خبره ده صحیح شوه. نو کوبیو تاریخي ځای ده او تاریخي دي کانونه دي او مقصد زه ته ښیم دا اوس نه ده جوړ شوی چې کله
د پاکستان نه کډوال روغله دا په داسې کې ابود شو نه بعضې ودونه شوي دي لیکن دا مانس کې دوره وه د دورې په مانس کې جومات نه و جوړ شو مقصد د دوره مخکینی وه د قانونه مخکیني وو دا د ظاهر شاه وخت د قانونه یعنی دی اوس ښه ده روان ده مکمل بازار الحمدلله الحمدلله بیخي ښه روان ده جوړېږي خو دا خو د نسل زیات شو دغسې به د قانون ازادیږي دغسې به بودیږي هغه ځای کې څه شی جوړېږي هغه دویم چاته هغه کېږي د کوم چې به ای طرف ته وغځېدو دې طرف ته به وغځېږي انشاءالله څومره معلوماتي خبرې ساتانه قربان شم دا چې تاسې بلې بیت ته بله رژار څي که څوک ژوندي وي انشاءالله څرته مارکېټونه به وکسئ چې ابود شوي وي وپوهېدې مونږ که پیشاب جوړ شو لکه تاسې چې مقصد په خوست کې څو چاته بلډینګ لرئ مونږ په کوبیو کې هغه خپلې سیمه خپلې ورسره برېښي جار قربان تاسې نه دا سړی وګرځېدله ده نو ښې شپې دې ته کړو ستاره هر څه چې بازار ته ور داخل شو اوسه پورې بازار ته داخل شوی نه یو که نه بازار کې یو بازار کې خو یو السلام علیکم جوړ په خیر صحت خدم خیره هر څه داسې کرور هر څه په تاک خبرې کو څه یې شکر سجاده بخیر په ورځ دې سره دې رژه سره سره شکر الله اکسن نو مشرون وینو ډېر مینې نه ډاک دي سلام دې ورسېږي ټولو ته جوړ یې صحت ښه ده خیر نو سره دو رژه سره دو الحمدلله خاطرېږي مې اجازه چې مخکې لوړ شو هر ساعت ځوانان سره دي نن سبا ولا ځوانان ښه خشول دي بس ښه خواخ دي بس یعقوبی نن خصمونه مریض دو او ډېره ښکلې روژه ده او بیخي خلک به هېڅ نه د لوږې نه د تندې احساس وکړي د کنه خو وینئ دا بالکل د کنه ځکه مې داسې کې واده راولم چې ستار ته لږ څه شی وخلو دا پپړو دي قانونه دي ځای دې پپړو ډېر شوقي آیو دا به جینې یاره یوه ساعت کې ته ووځم مکمل دا خو سړی مړوي نه تش هسې جامه ده دا څه دي خالي ستاره وشکه دا خړوي لوسونه ماګه به اجازه ګوتې ما ویره دا چا دي تو نه دي چې تو نه بیا خو ویشو دا شلو لکه و خوالی مزدگار خو نو ستاره حتما به دی کې مینهوال اوي دی به اوي دی به اوي هر څه داسې مخته څه چې دغه مخکې سره ستاره مخته به قدم ووایي ماشه دغه ځای کې بیا مڼې ایښي دي تاسې لیدلی سئ وطني مڼې دي سبزیجات وکسه ستاره سبزیجات ماشاءالله دا ماشوم وتلی دو چې شی وخولې حتما دا د هر ساري سیدلې دي ماشاءالله نن زه د کندرون نه وینم دا چیرته دي دا جمعتو ته به لوړې بعضې ماشومه ستړه ماشه د کندور چیرته ده دا دې څه ده ورور دی دا آفرین رضا دې نیولې دو ستاره وینې و دې عمر نه چې په کاروبار روک دی چې دا به سبو ډېر غاټ بزنسمن وي ټاپ نفر وي چې دا به بیخي قوي کاروبار غاټ تجار به وي تو دا د کون دا دې څه ده دا ورور دی دا ماشاءالله یعنی اوس نه وروتله ده یعنې څه شی خرڅوي که نه کاروبار سره ده شکر ده الحمدلله ښه ده رضا کې ډېره سودا شته لګه ډېره شکر ده ستاره چې ډېر خرڅېږي یاره رژا کې بانجان ډېر ووځي سبزي ډېره ووځي مخکې به لوړ شو صحیح ده ډېر کسان به نن وغږېدل شور شي ځکه یعقوبیو کې مونږ هغه تېره رژا کې ستاره خپرونه جوړوه که بله رژا کې وه کله و نه دا اوس خو د کلونه پتو ته روغلی دي مدیر صاحب څو ته پاته نه لګېږي چې دوې رژې وي که درې کلونه پتو ته روغل دي دا ځای کې مونږ ته برنامه جوړه وه ډېر مرګلې شته یعنې کول نفتا جوړه کول نفتا جوړه ده دا به د رضا سره د نیمه بیا زر دې تېروي دومره ضرر نه تېره ده مو ته هېڅ پاته نه ده لکه څه ومه لکه زین چې که وچه پنځلسمه ده زین چې که واله نن چلان ده دومره تیزه چلان او دغه ته څه نومې کې ځوانه زه عبدالنصیر نومېږم ته سپې لګې چې دوې دوېړه وې نه رضا ښه دو رجا خاله کوم ځای نه روغلی دی بازار دغې ځای یو د کوم ځای دغې هیلي خانون کله کوم ځای کې ده خانون کنه ولاکه پیژنه ازندان نوم ده دا د اوس زمانې وړکي دا به یوه سپین ګیري سره په غږ څه کاروبار کې والله کاروبار مو نشته دبي ته لوړ اوس روغ اوس کاروبار نشته یعنی کاروبار نه لري دبي ته لوړ اوس روشي اوس حالات کې خالي شوتا لري به په چټای سره شي هغه چې یو باید چې اوسګاره کې ناستې نه شو څه کار به ځان ته ګورو که هېڅ نه وي د بل په کار کې کار خو به ساتو دا دې اورېدلی و هغه کله کله سړی لایا چې چرڅا پلوني سړي په سره ګام وایم چې شو سي ته وایم ساته وایم یو ښکلی شعر وایي سره ګام وطن سے چې شو سي وطن سي وایم وطن سے بدوا بیتونه وي ته وایو دوستانو دغه نوم دې چې ده
موسی ته دې ډالۍ وې وایي چې د یو لاس ګوتې یو دواړه ما او تا زما وطنه نه د تا باندې څه وشي نه په ما زما وطنه اول مور ده او بیا ته بیا د خدای یو بل بنده دی زه مین تر اوسه نه یم په بل چا زما وطنه نو وطني بیتونو نو په وطن چې کله د وطن خبره وي د نن خبره وي د خاورې خبره وي که نه اوس وخت کې نو ضرورت هم همدغې ته دی چې ځوانان له وطن سره تر څنګ ودرېږي خاورې سره خوا کې ودرېږي ولس سره خوا کې ودرېږي موږ او تاسې ټول ورسره یو خپل وطن سره که نه دغسې دو ستاره ته څه پکې ماشاءالله وطن خو وطن ده وطن خو وطن ده باید دا ټول ځوانان موږ ته چې خو چېرته لوړ شي سجاده خپل وطن ګل وطن داسې ملک ته لوړ شه چې د خاورې د نوم نه وي چې دا خپل خاور وطن خو جنات ده جنات یوه ټپه به زه ته وایم وایي چې په وطن ننګری څوک تیار دي له سره تېر اوړ کې دي جغ کې خپل لاسونه مخکې به لاړ شو اجازه دو او سپین ږیرو سره هم غږېږو ماشومانو تاسو شور مه کوئ خو ته څه نومېږې امید د چی دی خوښې دي د چی دی رضا دې نیولې دو سبا کې یې او رضا نه دې نیولې سبا کې سبا دا د کې ښه کور ده آفرین کومه لیسا کې اصلاح الناس آفرین درسونه دې زده کېږي کوم مضمون دې ډېر زده کېږي پښتو آفرین پنځکه دغه درس یې ته یې ټول سره کتابونه ورسره دي کتابونه مو کې ای ماما شور ما کوي ستاره ته سره داسې مونږ د ورکېږي ویلې دا وړه وړ کې میمانس کې وسور کې هیڅ پاته نرته لګي کې بډای نه ټوټیم مزګار کې ستاره پام دې د قانون ته بزرګ ته بازي ځوانان روزه مشرون روزه بس خپل ساعت تیر وي خو لکه چې مونږ راشو ته ډېر کړو سلام دې ورسېږي یو څه پښتنه بده نه وکړو ستاره ته ورمخته کېږي ته مشره نه ته واغه چا سره وغږېږو مختصر خې جوړی صحت طبیعت خدا جون خدا غوسه خو نه کېږي نه نه ویلې غوسه ویلې کورونه یې تو سره ولا غولې دې څه کسره ولا یخ مشیلا خونه می خوګيږي ها یخ مشیلا خونه د رضا کې خوږيږي در رضا کې خوګيږي رضا کې ستاره ډاکټر باندې توخه ان شاء الله زه ډاکټر دي تخیم جمعه په ورځ به درځه چې تو سره وګورئ خوست سلامږي رمضان ادګه یعقوبای یم یا بدخانه خو کوبای ته په چکر باندې سره غولې زه مرګره مې سره ده کومه د ملګری دی نصیب ولوار آشنا مزګار کې دولته غاڼه ګوڼه بیروبار ویار وان ډېر خوان کوي ماشاءالله حبس 17 کی طریقې کوبای کو بازار کې ځوانان سره دي مشرون سره دي سیمې اوسیدونکو سره دي ماشاءالله ډېر ځوانون یا خدي مشرون یا خدي ډېر خاص ساعت کی طریقې په مزګار کې ماشاءالله ډېر رش لري سجاده دومره خوان دی وکړلو خو لږ رش ده د وړه وړ کې چې موږ نه څنګه څنګه بل خبرونه جوړوله مو هغه څه کې چې ته چې څومره وخت وته ډېر بیروبار لوسه چې پوز جوړ شو ډېر وسان بغیزه ته تر رسېږي پوس په جګیګو ها چیرې لوړې ته یو تو هغه ته کوم ځای دغه کوبه ستر کلیام ستر کله کوم ځای کې دا نګدې دا نږدې ده لیدونکو ته چې شی وایا شیش د غایلو یو خبره وي تا وکړه درګر شي کې ډېر خوان یم درګر خاصه مې طریقې ولته سات دې تیر خاصه با سلام ژوند لاره ستاره ماشاءالله خپال ده موږ ته لګ لګ داسې هغه واکي لیاره برماک کې موږ کوماک لیاره چې کوماک کې بیا وای چې نوم په خیر کې کیو صحیح شوي ټول اجازه ته چې مخ کې لوړ شو ارجمو سه موږ سره کوي رجمو ته وکای ولا غوړم باندې مهرباني کم یاره چې تر سره وا د خبرونه کې چې تر سره وا ډېر خبر میکړه ویل نه په نیمه شپه موږ داري چې تاسو وړکې موږ بعد به خو پنګیریو سجاده نه ګرو موږ غوخونه خوګيږي کار ډېر ورسي نه دار درسي د مشرونو ته د مزګار کې لګ ډېر غوسه ورسي نه که زه خوم ولا زه غوسه نه کوم نسور نه نسو کنه نه خو بیا شکر د چلم نسوري کړی سره چلم وایو خدای بوان السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ پخیر جوړ ټکرای مالګر خره ها جوړ چیر دسه ولا کو ته روان روان یې متال شاه دلې روغلم کاروبار کو دې پکوړې خرڅو خو څومره د خرڅ کړي نه بس شکر الحمدلله هیڅ سره شپټاو یار په بچا شو آفرین دا اوس حالات کې دا افغانای کې دا په ډېر یادي بس الله دې د کاروبار یو سل شپېته افغانای نه په یو سل شپېته زر افغانیو بدل کنه دوی دې ته کو دا مزګار دوی قبلې کې الله دې ټول کې برکت کوم ځای
دغه د سربي اوسیدونکو بشور خان د سربي اوسیدونکو بشور خان دلته په خپل خبرونه کې ولاړ یم تاسو سلام کوم بس ډیره مننه دوستانو تاسې هغه ځای هم لیدلی شئ دغه مرکزي چوک ده که نه دی او یا ما څه نومېږي دغه ځای دا د یعقوبیو د کنو جماعت دی دا جماعت ده ځوانان نو اوسې ستاره پام دی دا په هغه ځای نه بعضې لوند دي ویلوړ دي ښه ښکله جومات ده ډېر داسې د په مینه خلک راټولېږي او اوس وخت کې په رژیم مازدیګر کې د خوست په هره سیمه په هره ولسوالۍ په هر د قانون مخې ته بازار کې کسونه ډېر رش اوس خو د عیدو موسم هلګر نږدې شوی ده عامه رضا تېره شوی خیره بازاره سړی سودو اوس آکي څوک به وایي وایه څه وایه ما شعر میر بو نکی وایي خو وایه څه شی در سره یې وایه داسې یو نکل یایم و چې نکل د لیوه و چې په لاره کې بیده و نکل د لیوه و چې په لاره کې بیده و یا چې دا څنګه لیوه و چې په لاره کې بیده و ورباز دی آفرین آفرین دا خو هماغه رقم یو باید شو چې سیند ته مې ور ټوپ کړو اوبه یخې وې تر ټوپ کړې اوبه یخې اوبه یخې وې لیار ورته پرېږدی چې مخکې لوړ شو چې ما ښکلی برنامه جوړه کړو که ستار یو غوسه شو څوک مخ ته ځې تر مخ ته ودرېد روغ شعرونه چې کمره کې خروش یې شونه ته شعرونه یایې څه نومېږئ حمید الله وایه شعر وایه چې بې وسه یم یاره بې غیرته ګوره نه یم رزقه نور څه نه نو په سوال به دې ساتمه ډېره لې څه بیا وې ته وایه باز دی دغه وایه ته وایه باز دی په څه صحیح ده مننه دغلته ستاره تر څه چې دې کاس راوغږېږو دا چا دی چا هو زنځلې دي ستاره دغه زنځلې دي دا په څو روپۍ دو په 15 خو او دا په څه دو ما که دقیقه بای معلومه دا په څه دو دا څه شو جی ته لګر مخته سر ساتره شه ته څه نومېږي ریډیو لکه پیګه نه ته نه پښتنه دا نه ګو نوم دې چي دا نوم یې زکی مرجان د یعقوبیو ولسوالۍ اوسېدونکی سره دې دلته د ځوانانو سره د مشرون سره د رشاد سره دو یاره رجا ډېره انشاءالله ورځې ډېره ښه په صورت تېرېږي ټول ځوانان ډېر خوشحال دي کوم تشویش قسم دومره ځوانونه راټولېږي دا رژې په مازدیګري کې چې د موږ خپرونه خو ډېره خوند کوي یاره ډېر خوند کوي توسې مینه ناک ډېر زیات دي چې هغې سر نه مزوینن توسې خلک تعقیبوي موږ ډېر شوقیان خلک دي او د توسې راتګ ډېر خوښېږي موږ خپرونې دې کله لیدلې دي یاره کله لږې کس وي چېرته یې کس تلیفونونه یې کس بل چا سره بل چا سره کس ستاره څه شوې داس کې ودرېږه داسې کې سره ودرېږه دومره خوږه جامه شروع کړې ته داسې کې جامې ته کوچي کې لیدلې وي وایي چې خپرونې دی چې خارج کې قسم ښه صحیح خو دا چې فیسبوک ته ننوځي وي تکیه روړي ته څه نومېږې زه سیف الله د کوبۍ سترکلي سترګلې سترګلې نه ویلې وي کله ستر ستر کلی ده کلی ستر ده یو کوز کلی ده یو ستر کلی ده دا داسې ځای په ځای کلی ده یو ترې کلی ده دا هر ځای کله ځون ته کله نوماله یو نیوالی کله ده څه کې دلته زه والا خپله ټکټار چلوم هو ټکټار و چې وکتلو ټکټر ډېره ور داسې څه وي داسې ټیټ نه تازه ده ماشاءالله خپرونه روانه ده یعقوبیو بازار تاسې ګورئ چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره زیاته شوه یو ګوشه ځای ته راکوز شو دا ځای څه نومېږي دا یعقوبیو بازار
خو بازار خدای نه بل گوخه تو وشکی طرف ده دا وشکا دا وشکانه می سر دو رجحات سره تیریږي دلته رجا خو الحمدلله خې داسې رجا دو چې دا رجا په د 200 کلو کې امونه ولیده یعنی خاطرېږي دي ها تیریږي نه لګه څه نه تندشتا نو مزګار کې به کې غوسه کېږي نه ولا وانی ما ویرونا کې کو خو ډیر نه دا بعضې کسونه معلم نه دي ته معلمي دي کړي دو که معلم یې بهرحال برحال معلم یې وواړ الله تعالی سان کې دا ډاکټرونو دا انجینرونو دا ویری وکاره خدای لوس نو وتل دي ته ډېر نو وتل دي آفرین مونږ یو ډاکټر اپیس نه وخلی خوش ډاکټرونو خپل به ساعت کو به یو اپیس نه وخلی حتی کې چې دوی اپ غرو کوي چې کوم ریډ نه دی تر وخلی نو یو ډاکټرون دي چې معلم قادر پیژني نور په افغانستان کې انسان حواله کا پیژني او دا غریب معلم نه دا بچو او وزیر رئیس او وزیر قضیه او وزیر سرنوال ولسوال دا ټول دیږي دې خو راجس کلم نه وځي خو لیکن معلم ته والا کوي و دولتو کیا خلکو پاغ سترګه کتلی چې کوم مقام دالري معلم ته ډېر په ټوټه سترګه کسي غنبي سره کی بس الله د داسې ورځ رولې کني رښتینی قادر خو باید اول د معلم وشي ځکه معلم دی چې د کلام نه د زده کړې نه هغه نسل لوړېږي بیا نو د ډېرو غټو لوړو پوړیو ته رسېږي اوس که چېرته اوسو مونږ د خپل تعلیم نه استفاده کړې وه د شپېته کاله هم په جنګ تېر کړي نه وه تهران به لرله توم به لرله بې پایلټ هم به لرله هغه هم به لرله او یې دفاع هم به لرله هر څه هم به لرله معلم صاحب هر څه ته نو به دا پوښتنه وکړو چې سر یې د صوبرۍ ولسوالۍ کې بیا په خاص ډول یعقوبیو شو خو تعلیم سره د خلک مکاتبو ته ځي نه ځي تعلیم خو ډېر په مخ روان ده حقیقت نه چې سترګې پټې نه کړو نو د ځوانان چې وینم ډېر په د شخصي ماغه نه دي ښوونځی د شخصي ښوونځی چې کومې دي دې فعالیت ډېر صحیح ده زه یې خرڅیابي کوم دویمه دا چې د تعلیم سره خلک شوق لري هغه څوک چې پیسې لري شخصي کې یې چې پیسې نه لري دولتي کې یې یعنې دواړه په زه خرڅیابي کوم ښه روان دي ډېره مننه معلم صاحب ډېرې ښکلې خبرې دې وکړې وروستی لیدونکو ته څه یایې ځکه د موږ برنامه به په ماشومان هم کسي مشرون بیا کسي ځوانان بیا کسي تو د طرفه باید داسې یو څو کیسې پن نه ډاکې کیسې دی ووري نو ټولو ځوانانو ته مشرانو ته دا یم چې تعلیم وکړئ قسم ده چې دا تعلیم په تعلیم نه دا ملک بود نه کوي په دا توپک په دا راکټ کې 3000 کوله نورانه کې بود وشه په غصب بوکه کړ ویل چاک ورته وګړي رښتینی خبره وکړه والا معلم صاحب ډیره مننه موږ پروانه د رښتیا په ځای پوری کړه ابود حسین ته څه نوم یې ځوانه نوم مې حضرت قاسم میناناک دی او د همدغې سیمې اوسېدونکی میناناک یې که میناناک نه یې نه اب زه څه ووایم خلکو ته پته وي زما شناخته یاران دلته ژوند سره تېرېږي یعقوبیو بازار اړوند دغه شو خوږې الحمدلله والا تر دام غړیو ښه تېرېږي ذات سره ده الحمدلله والا یو خو داسې دی چې ډېر جاګو موتین یارو بغورځي موږ نه ونه دغه معلم رښتینی ډول نه فکر کوم دغې ولسوالۍ ته دغې سیمې ته کور کړی ده که څه ده و ملیان کوم ځای کې معلم دا یعقوبیو لیساک یعنې ټول به پېژني ټول یې پېژني ځکه ده ته احترام هم دلته ډېر و دا خبره هم منلی کېده مشره ته لږ نږدې شه ته سره تو هم معلم تېر شوی و که نه والا مونږ اوس اوس تر شوی ده والا بې نه مته لږ غوسانوک غوسانوک دا خو دغسې بریښې زره صحیح ده ډېر ښه انسان و ډېر شریف انسان و خبرو نه معلومېدو نو تو لکه چې مکتب سره کړو بیا دې ساره مکتب مې یله ده خو داسې سار ته مې رسوله نه ده پتا نه لګی تو سیم کې موسم والا او زه ستاره وسیم کې دی وسیم فلا دای پټي دو ډیر پلمې چې شی وي تګړې پلما په مکتب کې چې هم به داو تکړه چې یا مې مریضي وای چې شو چال مور جوړاو خو یالا مې نه شو تیرې چې شوتاله ری با شوتاله لا شو په شوتالم په زول خو سواله ماشاءالله څومره خوږې خبرې کوي تو سي دولتا نو ته څه نه مې ګرانه زه شعر د کوبای وسیدل ته خو سان نشه به خبرې دې په مې کار پرې تو سه خو خیر د ټول به وګو نه کوبای وسیدونکو کوم ځای نه کوبای کله کله مې دا کوبي دي ستاره جامه کاز کوبي غریب لند رژیم نه راکات کړه شمیت شنه رژیم ډېر خراب کړه خایم خطا زایم نه ماشاءالله کنه ته خبرونه مونږ ډېرې وینو د په ټیک ټاک کې فیسبوک کې دوبای کې مونږ پس دوبای نه روغه دوبای نه بس ډېره مننه زه د سره غواړم ځکه مننه شو تاسو د دوستانو خبرونه روانه ده
او کیسه دا ده چې هغه ځای کې هم څه شی روان دي ستاره دیګ کې څه دي دیګ رژامو ته جوړوي زه چې هغه ځای نه به راغلی وکړ سره کوم السلام علیکم جوړ په خیر صحت ښه ده بخیر یې جوړ ده داسې وخت کې روغلو چې غوسه نه شئ آفتاب صاحب ستړی مشه ستار جان ستړی مشه چی شي د کون دی جوړ کړه د زه چې قسم خوږه شیان دي دغه ځای کې ټرانګې دي ستاره وچې چې کوبای بازار کې خو موږ څومره مشتریان چې ټوله ته مصرف کړي دي کنه نن ورځ نن ورځ سره د رشاد سره تیری رجا خو ماشاءالله ډیره خوندوره ده خاصه موږ دکاندارانو لپاره ډیره خوندوره ده ځکه چې سوداونې الحمدلله خلک خوراکونه او دغه ټول تقریبا د یو دوه درې میاشتې کېږي دا سیستم فعال کړی دی سټور په شکل ټول خوراکي شیان درې میاشتې کېږي تقریبا 3 میاشتې کېږي دا 3 میاشتو کې ډېر پرمختګ کړی سجاده یعنی فکر کوم د یوکوبایو بازار چې دا داسې د ترقۍ په حال کې ده هر وخت زه چې روشم تغیرات کې راغلي بالکل سجاد صاحب تقریبا یو ملګرو ته هم دا خبره کوله چې خوست ولایت کې تقریبا 2 بازارونه ډېر پرمختګ کړی دی د یوکوبای بازار یو د بسرکا بازار دغه یو د پراختیا په حال کې هم دی او د کوم خرید او فروش چې دا هم پکې ډېر ده بل نفوس دا شو سهو کې ډېر تر بلې پسې دی دا ستاره ویني دومره خبر نه ماشاءالله خپه مې دا سړی د معلم صاحب خلک څه ډور راکیو داسې وي دغه هیوادوال ته مو همدا پیغام د زه خپله ډاکټر صاحب موږ نږدې ملګری ده تقریبا 2 نه فارغ یم اقتصاد 5 نه او د فارمیسي 5 نه نو زه خپله دغه د وضعیت ته په کتو که نه د کوم هیواد کې کوم اقتصادي وضعیت چې دا خلک بیکارۍ اخته دي او نو د هغې ته په کتو مو داسې وفت یاله چې مقصد داسې وړوکی غونډې زه ته شخصي کاروبار شروع کړم او دغسې یعنی کې کامیاب الحمدلله څومره سودو کېږي ورځې نو ورځې تقریبا 60,000 15,000 10,000 تقریبا داسې رقم ډېره سودا رید کې به ډېره سودا نوم دې چې قسمت الله عاطف صاحب ډېره مننه خیر ستاره سره وخت پروانه ماشاءالله بخي ډېره بزړه پروانه ډېر خواندې وکړو ماشاءالله کوبایو بازار کې خوز بازار نه ډېر راشه ډېر بیروبار وي دوستانو خپرونه هم دلته راټولو تاسې را سره ولیدله د یعقوبیو بازار خپرونه د روژې په 15 مازدیګر هیله ده چې تاسو ته به خوند درکړی وي او تصویرونه هم وګورئ د یعقوبیو بازار او د دې خپرونې مالي لګښت له UK څخه امرنات په غاړه اخیستی و دی د خوست هندو دی او پخوا یې دلته د ژوند کړی دی غوښتل یې چې د دغې سیمې او د دغه بازار وضعیت وګوري خلک وګوري مینه وګوري نو موږ دغه خپرونه کې ورته هر څه راټول کړل ماشاءالله ارناک ته مخالف خپرونه جوړه کړه دا وطن د ته به ځونی وخت بالکل دی مشر سړی دی زموږ سلام دی همیشه ورته ورسېږي په صحت دې روغ وي نو برنامه هم دومره وه که تاسې هم غواړئ ستاسو په سیمو کې خپرونې جوړې شي تماس هم را سره نیولی شئ او کمنټونه هم راته کولی شئ د اوس لپاره ما سجاد شاه او ستار جان ته په کمره کې آفتاب صاحب ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ د خدای په امان Thank you.